الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شريف شو عزیزانو مشرانو ډیر مبارک محفل لی او یو ډیر مبارک نسبت سره دا محفل دا جوړ شوی دی چې نسبت یې د قرآن کریم سره راغلی دی. عزیزانو قرآن مجید دا په تمامو کتابونو کې سردار کتاب دی، سید الکتب او سید الکلام مرتبه لیکيږي. عزیزانو
د الله جل شانه د طرفنا سلور لوی لوی کتابونه راغلي دي. سو کتابونه دي؟ سلور کتابونه راغلي دي. غټ کتابونه چې کوم دي هغه سلور دي. په هغې کې یو قرآن مجید دی چې دې ته سید الکتب سید الکلام ویل کېږي، چې دا په سید الانبیاء سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باندې الله جل شانه نازل کړی دی. عزیزانو، د دغه کلام یو وړوکی آیات ما تلاوت کو چې د دغه آیات خلاصہ او مطلب دا دی چې الله جل شانه دا تمام مخلوقات دا لغوا او فضول ندی پیدا کړي. دا الله جل شانه عبس ندی پیدا کړي. الله جل شانه چې دا پیدا کول د دې یو مقصد هغه چې کوم دی د دیو الله جل شانه دا د خپل عبادت لپاره پیدا کړی دی، او بیا دا مخلوق په الله جل شانه عبادت کوي. د هغه عبادت په بدل کې به الله جل شانه دوی له ثواب ورکوي، او په آخرت کې به الله جل شانه په مختلفو انعاماتو سره د دوی عزت افزایی فرمایي. عزیزانو، د دغه کلام پاک قدر، اهمیت او وقعت په زړه کې کېنول پکار دی. نن سبا دور کې موږ تاسو وګورو چې د قرآن کریم د دې هغه اهمیت، د دې قدر آیا زمونږ په زړه کې شته دی او که نشته دی؟ عزیزانو، قرآن کریم داسې یو عظیم کتاب دی چې یو انسان راغی هغه صرف د بسم الله الرحمن الرحیم تلاوت وکړو، صرف بسم الله الرحمن الرحیم تلاوت یې وکړو. په دې بسم الله کې 19 حروف دي. په دې 19 حروف باندې الله جل شانه د لس کم 200 نه کې ورکړلې. کم کس چې وسره په خوا کې ناست دی هغه دا بسم الله الرحمن الرحیم وورېده، دتم الله جل شانه 19 نه کې ورکړلې. او فرمایي عزیزانو چې دا بسم الله په دې کې 19 حروف دي، او په جهنم باندې لوی ملائکه هغه هم 19 دي. الله جل شانه به د هغوی د گرفت نه ساتي څوک چې هر کار په بسم الله باندې شروع کوي. نو عزیزانو، دا د بسم الله برکات دي. داسې چې مخکې ورپسې ځي بیا نور تلاوت کې صرف د وړه بسم الله چې زمونږ او تاسو دپاره په هغې باندې 2 سکنډه یا 3 سکنډه لګېږي، په هغې باندې الله جل شانه په ویلو باندې لس کم 200 نیکۍ ورکوي. بیا چې په مانځه کې لولې هغه چې کوم دی یو په 10 چنده باندې زیاتېږي. نو عزیزانو، انسان په خپله باندې سوچ وکړي چې زه د قرآن کریم یو مختصر غوندې آیات یا صورت تلاوت کم، په هغې کې به څومره حروف وي، په هغې باندې به الله جل شانه ماله څه راکوي. مونږ او تاسو نن سبا یو روایت جوړ کړی دی چې زمونږ په کور کې هغه کس مونږ دیندارۍ ته وقف کو چې د دنیا د کار نه وي. دا یو روایت مونږ جوړ کړی دی چې یا خو وړوکي وي د کار نه وي، چې د کار کیږي نو مونږ د مدرسې نه روباسو، او یا چې کوم د دنیا کار بالکل د سره کولی نشي هغه کس مونږه مسجد او جماعت او مدرسې ته وقف کو. عزیزانو، ستاسو که چېرته خیال کیږي په یوه کور کې ښادي وي او په دغه کور کې د بهر نه خلک راغلی وي،
دغه کور ته د خدمت دپاره خلک راغلي وي خدمت کوي مثال په طور زه به ده ووایم چې زه په کور کې یوازې د ګټې واله سړی یم او دلته چې کوم دی نو زما په ګاونډ کې واده وي یا داسې بل څه تقریب وي او زه هغې تقریب ته د خدمت دپاره راشم هغې کې خدمت کوم نو زما د کور د روټۍ موټۍ خیال څوک ساتي همدغه تقریب والی ساتي دغه خلک رابځي زما کور ته سالن هم لیږي زما کور ته روټۍ هم لیږي زما د کوم دی د رزق زما د روټۍ موټۍ بندوبست هم کوي چې د یو خان نواب سره یو نوکر وي د هغې نوکر جامه پیزار کپړې روټۍ هر څه دا د هغې نواب او د هغې خان په ذمه باندې وي نو عزیزانو دا خو چې کوم دی د دنیا یو وړوکې غوندې چې کوم دی انسان دی چې د دنیا د الله جل شانه د خزانو برابر د هغې په مقابله کې د ذرې برابر د سره دنیا نشته او د ده چې د ما تحته څوک راغلی دی هغه له دې روټۍ ورکوي د ده په کار کې لګیا دی دې وله روټۍ هم ورکوي دې وله کپړې هم ورکوي دې وله پیزار هم اخلي نو چې موږ او تاسو د الله جل شانه عبادت په شوق سره شروع کړو الله جل شانه به موږ له نه راکوي خامخا به راکوي مونږ چې کلام الهي ته کېناستو په شوق سره کېناستو نو الله جل شانه دومره غیرتي ذات دی چې الله جل شانه به مونږ له چې کوم دی د دنیا د اسباب نه پوره کوي دا دنیا به مونږ له الله جل شانه نه راکوي ولې به نه راکوي خو زمونږ په زړونو کې دغه جذبه نشته زمونږ دماغ دا شی نه اخلي ولې چې داسې به هم کېږي چې زه به په جومات کې ناست یم او ماله به چې کوم دی څوک روټۍ روړي زما کور ته به څوک چې کوم دی روټۍ یوسي یا به زما کور والا چې کوم دی څوک کپړې پیزار واخلي داسې به هم څوکي دا زمونږ ذهن نه اخلي دا د هغه کس ذهن اخلي کم چې تاسو ته په مصله باندې ولاړ وي کم چې ستا بچي ته سبق ښودلو والی یا 24 غنټې یا د ورځې څه حصه د الله جل شانه په عبادت کې لګیا وي هغه صرف کوي د دې جیتا جاگتا مثال زمونږ مخې ته چې کوم دی دا نیکان دا صلحا دا اتقیا دغه زمونږ د مخې ته چې کوم دی زنده مثال دی چې لګیا دي د الله جل شانه عبادت هم کوي او د کور اخراجات هم الله جل شانه په داسې طریقه باندې پوره کوي چې د هغوی وهم و ګمان کې هم نه وي عزیزانو مین مسله دا ده چې زمونږ او ستاسو په زړونو کې د قرآن او د دین اسلام قدر او اهمیت پیدا شو زمونږ او ستاسو په زړونو کې د دین اسلام قدر او اهمیت پیدا شو الله جل شانه سره به زمونږ راز و نیاز برابر شي د دنیا نه به زمونږ زړه تور شي دنیا به ذلیله چې کوم دی زمونږ خپله بیا را روانوي تر څو پورې چې مونږ په دنیا پسې روان یو دنیا به زمونږ نه منډې وایي تر څو پورې چې مونږ په دنیا پسې لګیا وو شپه او ورځ ورپسې لګیا وو په دې پسې منډې وو په دې پسې د دې د حصول هغه کوشش کوو دا به تر هغه پورې مونږ نه تښتي ځکه چې دنیا د چا په لاس کې ده دا د الله جل شانه په لاس کې ده او الله جل شانه چې چاته وغواړي ورکوي ولا چاته چې نه غواړي نو نه ورکوي ولا چاته چې وغواړي الله جل شانه ولا ورکي چاته چې وغواړي الله جل شانه ولا د دنیا څخه حصہ ورکي چاته چې وغواړي الله جل شانه ولا چې کوم دي اسم نه ورکي غریبه کې وخت تیریږي کچره الله جل شانه سره زمونږ او ستاسو نسبت قائم او دائم شي الله جل شانه سره زمونږ راز او نیاز برابر شي د دین اسلام او د قرآن مجید سره زمونږ ربط قائم شي دا زما امید دی چې الله جل شانه به زمونږ او ستاسو د قدمونو لمدغه دنیا راوړي عزیزانو نن سبا چې مونږ سحر را پاسو مونږ دا سوچ کوو چې نن به څه کوو د مونځ را سره فکر نه وي د تلاوت را سره فکر نه وي نور د دینی کارونو را سره فکر نه وي صرف دا غم را سره چې زه به څه خورم زما بچي به څه خوري عزیزانو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات نږدې
او الله جل شانه د هغه د پاره چونو کړي خلکو. الله جل شانه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره د تمام عالم نه دغه خلق خوښ کړي د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحبت ته راوستي. د هغوی د زندګۍ د تیرولو ترتیب به څنګه و؟ هغوی به وي چې زمونږ نه الله او د الله رسول راضي وي، زمونږ په دنیا باندې هېڅ فکر نشته. مونږ د دنیا ته چې کوم دی اړو ګورو نه، خو چې زمونږ نه الله او د الله رسول راضي وي. او مونږ څه وایو؟ الله او رسول دې خفه شي، خو چې ما ته دنیا میلو شي، ما ته پیسه میلو شي، ما ته بنگله میلو شي، ما ته گاډه میلو شي، ما ته نوکری میلو شي. زمونږ دغه سوچ او دغه فکر دی. څو پورې چې مونږ د خپل سوچ او فکر نه وي بدل کړی، هېڅ کلم چې کوم دی زمونږ دنیا دا چې کوم دی په خوشحالۍ کې د تېرېدو واله نه ده. شپه ورځ به زمونږ دغه فکر وي. عزیزانو، نو که مونږ دغه دنیا پسې منډې ترنې وو، دا دنیا به زمونږ نه تښتي. ولې چې مونږ کوم مقصودي څیز دی هغه د الله جل شانه سره ربط قایمول دي، د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت طریقې په خپله زندګۍ کې راوستل دي. دا زمونږ دپاره مقصودي کار دی. او که دا شی مونږ پرېښودو نو الله جل شانه به زمونږ نه دنیا لرې کي او په ذلتونو سره په رسوایو سره به زمونږ زندګي اخته شي. او که د الله جل شانه سره ربط قایم کو، د الله جل شانه سره زمونږ ربط قایم شي، د قرآن کریم سره زمونږ محبت پیدا شي، د قرآن قدر، اهمیت، وقعت او عظمت زمونږ په زړونو کې راغی، د دین اسلام اهمیت، وقعت دا زمونږ په زړونو کې راغی، د علماو قدر او قیمت زمونږ په زړونو کې راغی، نو عزیزانو دا دنیا د چا ده؟ دا د الله جل شانه ده. او څوک چې د الله والو سره نیکی کوي، د الله والو سره خپل تعلق قائموي، الله جل شانه به ول دا دنیا چې کوم دی په چونګي کې ورګي. او دا چونګي به ګوره د دنیا د دکانونو چونګي په شان نه وي چې د دړې روجي والی او یو موټي چونګي روجي پکې واچي، دا به هغسې نه وي. عزیزانو فرمایي چې کم یو انسان چې صرف کلمه ووایي، باقی زندگی د په ګناهونو کې تیر شوی، د ټولو نه اخیری به د جنت ته داخليږي. او دله چې الله جل شانه کوم جنت ورکي، هغه به څومره وي؟ هغه به د دې دنیا پلس چنده باندې غټ وي. نن سبا زمونږ چې کوم دی په مرله باندې یو بل سره دشمنی کوو، په مرله باندې چې کوم دی ټوپک تماچه راوالو، د خپل رور نه چې کوم دی ډزو باسو مړی کو په مرله باندې. عزیزانو مونږ داسې کسان هم لیدلی دي چې صرف د شینولو په جګړه باندې چې کوم دی څلور او پنځه مړي شوي دي. آیا زمونږ دپاره دغه بهترین دی؟ که د انسان قدر او اهمیت زمونږ دپاره چې کوم دی دا قیمتي دی، د انسان خوشحالي زمونږ دپاره چې کوم دی قیمتي ده. عزیزانو مسلمان ته چې کوم دی هر څومره کیدی شي چې زمونږ نه نفع ورسي، څه ورسي؟ نفع زمونږ نه ورسي، چې زمونږ نه انسان ته هیڅ کلم تکلیف ونه رسي. که زما رور دی، که زما دشمن دی، که زما پلار دی، نیکه دی، ټول چې زما پردی دی او که خپل دی، خو چې د هغه نه ماته زما د لاس نه، زما د ژبې نه، زما د داسې حرکات او سکاناتو نه هغه ته تکلیف ونه رسي. یو مسلمان تر هغه وخته پورې مسلمان کامل کیدی نشي تر څو پورې چې د ژبې د لاس د شر نه بل مسلمان محفوظ پاتې نشي. ابه څنګه محفوظ پاتې کیږي؟ عزیزانو که مونږ ته څوک تکلیف راوم رسوي، که مونږ ته څوک تکلیف راوم رسوي، مونږ له نه دي پکار چې مونږ هغه ته مخ ور واړو. نن به ماته چې کوم دی کنځلو کی، زه به پې خاموشي اختیار کم، سبا ته چې زه د هغه په مخامخ تېرېږم، ابه ځان سره شرمنده وي، ځان سره به شرمنده وي، او چې سبا له په دویمه پیره د هغه په مخه تېرېږم زما به قدر کوي. ولې چې دا هغه کس دی چې ده ته ما کنځل کړي، ده ته ما وینا کړې وه، او دا هغه کس دی چې ده ما ته دا کنځلو او بد ردو په وینا په بدل کې هم ده ما ته چې کوم دی څه ونه وي. نو عزیزانو په دنیا کې ښایسته طریقې سره وخت تېرول چې الله هم رانه خوشحالی، د الله جل شانه رسول هم زموږ نه خوشحالی، او د قرآن کریم د تلاوت
دا چې کوم دی د دې غور و فکر کو چې لازم په کور کې تلاوت کیږي. عزیزانو په کوم کور کې چې وی تلاوت نه کیږي نو په دغه کور باندې شیطانان قبضه کوي، په دې باندې پیریان دیوان قبضه کوي. نن سبا مونږ چې کوم دی دا پریشانو سره مخ یو. دا وجه دا ده چې مونږه قرآن تمشا کړې ده، دین اسلام تمشا کړې ده، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت طریقو تمشا کړې ده، د الله جل شانه احکاماتو تمشا کړې ده. نو الله جل شانه پریشانو تکلیفونو ته زمونږ در خولې چې دقه ځای ته ورځئ. عزیزانو که مونږ او تاسو د الله جل شانه د خوشحالۍ معمولي غوندې کوشش هم شروع کړو، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سنت طریقو باندې د تلو معمولی شان کوشش شروع کړو، او د قرآن کریم سره د وفا او د هغې سره د محبت معمولی شان مونږ کوشش شروع کړو. الله جل شانه به زمونږ په زندګو کې برکات هم واچي، زمونږ د زندګو نه به الله جل شانه د پریشانۍ دا مصیبتونه دا به الله جل شانه ختم کی، او زمونږ به بیا د یو بل سره مینه محبت وي. او دا یقیني خبره ده چې کم کس په دین اسلام او د شریعت د حدودو مطابق د چلیدو کوشش کوي، د دنه به هر مسلمان ته نفع رسیږي، د دنه به هیچ چاته تکلیف نه رسیږي. نو عزیزانو هر څه چې کو په دې کې د الله جل شانه د رضا کوشش کو په کور کې غم راشي، خادي راشي، خوشحالي راشي، چې په هغه کې ړومبي دا سوچ کو چې آیا په دې باندې مانه الله جل شانه خفه کیږي کو خوشحاليږي، په دې باندې مانه الله جل شانه خفه کیږي کو خوشحاليږي. چې دا سوچ مونږ کو زندگی بم تر مرګ پورې لاړ شي، خو زمونږ نه به د ګناه کار نه کیږي. عزیزانو الله جل شانه دې زمونږ استاسو په زندګۍ کې د قرآن احکامات، د الله جل شانه احکامات، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت طریقې د زمونږ په زندګۍ کې الله جل شانه راولي، او الله جل شانه دې زمونږ یو بل سره مینه محبت پیدا کی. الله جل شانه دې زمونږ یو بل سره اتفاق او اتحاد نصیب کی، او الله جل شانه دې مونږ ته د علماء قدردانی را نصیب کی. الله جل شانه دې زمونږ استاد حافظ او ناصر شي. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.